وسلم راولېږلو. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته د ټولو شریعتونو نه آسان او بهتر شریعت ورکړ. د ټولو آسماني کتابونو نه زیات آسان او بهتر کتاب په نازل کړ او د مخکینو امتونو نه بهتر امت ولا ورکړ. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم انسان ته د هر زمانه او د هر علاقه انسان ته د انسانیت او د سړیتوب د ژوند تیرولو ترتیب وخولو. انسانیت والا زندگی با څنګه تیرې، سړیتوب والا ژوند به څنګه تیرې. ستا خالق سره به تعلق څنګه وي، مخلوق سره به تعلق څنګه وي، خالق سره به معاملات څنګه وي، مخلوق سره به معاملات څنګه وي. دا طریقه ورته وښوده. د مخلوق سره په تعلقاتو کې، د مخلوق سره په معاملاتو کې د اعتدال او د میانه روۍ حکم یې ورته وکړ چې ګوره خیال کوه. دې کې هیڅ شک نشته چې د محبت او تعلق نه بغیر معاشرت ګران دی. چې زما تا سره تعلق نی، ما سره تعلق نی، زه تا سره لین دین نه کوم، ته ما سره لین دین نه کې، دا ژوند به تریخي. د انسانانو بیا د مسلمانانو په یو ځای کې دا مختصر زندگی تیرول چې دې ته معاشرت وایي، امن سره زندگی تیرول، حفاظت سره زندگی تیرول، خوشحالی سره ژوند تیرول، دا د یو بل سره د محبت او د یو بل سره د تعلق نه بغیر ممکنه نه ده. یو بل سره د محبت او یو بل سره د تعلق نه بغیر ممکنه نه ده چې سړی دا ژوند تیر کړي. په आवाज نه پوهېږي، आवाज صحیح نه دی. توجه سره کښېنئ. هغه आवाज تیز دی، مړه هغه आवाज تیز دی. دا خوند نه کوي. دا چې دلته خلک نه پوهېږي په خبره، مونږ څه کوو؟ د دغه تعلق او د دغه محبت دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میزان او یو معیار مونږ له راکړو. یو میزان او معیار راکړو. هر څیز سره چې محبت کې، هر څیز سره جوړ ساتي، تعلق ساتي، د کمی بیشي نه به ځان بچ کې. د دې ژوند تیرولو دپاره د ښځې او د خاوند، د میا بیوي خپل منځ کې یو بل سره محبتي، د والدینو د اولاد یو بل سره محبتي، د رور خور، د رور یو بل سره محبتي، د تره وراره، د ماما خوری یو بل سره محبتي، یو بل سره تعلقي. دا همدې دپاره چې دا ژوند ښه تیر شي. دغه رنګې د هر چا یو بل سره معاملاتي، قرض ورکول، قرض اخیستل،
څه شی خرڅول، څه شی اخیستل، نوکر نیول، نوکری کول، ټول معاملات دي. نو محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انسانیت ژوند تیرولو والو ته، د انسانیت معاشرت اپناولو والو ته یو معیار، یو میزان ورکړ. ویا حبیب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. هر څوک چې هر معاشره کې او مخلوق سره تعلق ساتي، محبت کې، مال سره محبت کې، رشتہ دار سره محبت کې، گوانډي سره محبت کې، اولاد سره محبت کې، والدینو سره محبت کې، د محبت کې د کمی بیشي نه ځان وساتي، اعتدال سره محبت کوي. د نوکر او د آقا خبره ده، د غلام او د مالک خبره ده، د وینځ او د مالک خبره ده. په ټولو تعلقاتو کې، په دې ټولو رشتو کې، په دې ټولو محبتونو کې په اعتدالي، نه به کمی وي او نه به زیاتې وي. ته خپل محبوب سره محبت یو خاص اندازې سره کوه، په دې محبت کې د حد نه تجاوز مه کوه. داسې محبتونه کې چې دا محبت بیا د الله او د الله د رسول محبت باندې سیوا شي، داسې محبتونه کې چې دا محبت بیا د شریعت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت محبت باندې سیوا شي، د شریعت د یو حکم، د شریعت د یو مسلې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د پیروي او د تابعداري دغه محبت باندې د استا محبت سیوا شي. ٹھیک شو؟ او دې سره سره که یو شی د ناخوښه شو، چا سره د ناخوښي پیدا شو چې موږ ورته دشمنی وایو، چا سره د بغض او نفرت او دشمنی پیدا شو، نو بیا هم احتیاط کوه، ډېر احتیاط کوه. په دې دشمنی کې د حد نه تجاوز ونه کړي، په دې بغض کې، په دې نفرت کې د حد نه تجاوز ونه کړي. که د حد نه تجاوز دې وکړه که نه، څه پته لګي سبا دغه ستا ناخوښه کس، ستا دا ناخوښه شی تا دپاره محبوب جوړ شي، بیا به سبا ته په هغه خپلو تجاوزاتو باندې او په خپلو زیاتو باندې شرمنده او پښیمانه وي. یو هو داسې هم څوک کوي چې دا ما در سره کړي. ګورئ چې دا خبره واضح شي، نه چې خو مونږ په خبره سوچ نه کوو، پوهېږو نه. د رور خور یا د رور او رور لانجه جوړه شوه، پوهې په دې خیرن مال باندې او په دې خیرنه دنیا باندې، په دې خیرنه ځمکه او پټي باندې نور غوسه نشته. ډېر کم خلک دي چې د هغه د رور سره د دین په بنیاد تعلق دی او د رور سره د دین په بنیاد خفګان دی. دا ډېر کم خلک دي. د رشتہ دار سره محبت دی د دین په بنیاد، د رشتہ دار سره بغض او نفرت دی د دین په بنیاد. که مونږ خپل ځان ته وګورو که نه، دا ټولې قصې زمونږ د دنیا په بنیاد دي. ډېر کم خلک ډېر کم مور او پلار وي چې د هغوی به لوڼه زامن ډېر خوښي د دین په بنیاد، چې دا دیندار دي، دا مزګزار دي، دا پرهیزګار دي، دی په خوراک او اسکاک کې د شریعت او سنت تابعداري کوي، دی په شکل او صورت جوړولو کې د سنت تابعداري کوي،
دی د حیا او د پردې په قانون کې د سنت تابعداري کوي، دی د مونځ پابندي. ٹھیک شو؟ ډېر کم مور او پلار وي چې د داسې لوڼو زامنو سره به د دیندارۍ د وجې نه محبت کوي. اکثر و بیشتر داسې دي، دو زامن دي، دوه، یو ټکی مونځ نه کوي او پیسې ډېرې پیدا کوي. سهار چې لاړ شي که نه مزدورۍ له، دیاړۍ له، کاروبار له، او ماښام چې راشي دواړه لاسونه یې ډکي، سوداګانې راخیستي، کور ته را روانې، کور ته راشي. پوه شوې؟ څه شی پلار دپاره راخیستی دی او څه شی مور دپاره د خوراک راخیستی دی چې دا شی مې د پلار خوښ دی دلی وړم او دا شی مې د مور خوښ دی هغې لی وړم. زمونږ بچي دی الله داسې کي، پوه چې داسې وکړي. او بیا یو بچی داسې دی، یو بچی داسې دی چې د هغه غریب د پیسو ګټلو په چل نه پوهېږي. البته 5 وخته پابندۍ سره د جمع منزل جومات ته ځي، او پیسه یو هم کور ته نه راوړي. په ایمان دی ووایي د دغې مور او پلار کم بچی خوښ دی؟ کم بچی خوښ دی؟ هر څوک د خپل ګریوان کې وګوري، مور دې مو ګوري او پلار دې مو ګوري، کم بچی خوښ دی؟ همغه بچی چې دواړو لاسونو کې چېرته سیوان رانیولي او چېرته کینوان رانیولي او چېرته امرود رانیولي، پوه شو که نه؟ او بیا چې راشي نغدې پیسې مې وله ورکړي، هره شپه وله چې دا مې پیدا کړي دي. اوس دا تپوس سره کوي چې څنګه دې پیدا کړي، خو دا مې نه نو ګټل، دا ته واله ستا د جیب خرچه شو، دا ته واله ستا د جیب خرچه شو، دا مې د خوراک څیزونه راوړل. قسم دې همدغه بچی خوښ دی، هغه بچی چې پیسې نه پیدا کوي او پیسې نه ګټي او پیسې نه راوړي، هغه که هر څومره د تهجدو پابند هم دی چې هغه یې خوښ نه دی. زما خوښي د دین په بنیاد شو که د دنیا په بنیاد؟ هغه که هر څومره ښایسته دی، هغه که شکل او صورت هر څومره د سنت تابع دی، او هغه په صوم و صلات کې هر څومره پابند دی، وی دا بیکار دی. دا څه دی؟ بیکار دی. او بیا د دغه بچي ځه خوښ خو دې شو، خو دا خوښي اعتدال سره وکړه، په دې خوښۍ کې اعتدال وکړه، اعتدال، د حد نه تجاوز مه کوه. ټیک ده، د دنیا دپاره هم خوښي شته، د دین دپاره هم خوښي شته. حق خدا چې ستا دغه بچی کم بچی چې دیندار دی، پرهیزګار دی، اگر که پیسه دار نه دی، چې دغه بچی دې زیات خوښ کړی وي، او چې دغه بچی دې ډېر خوښ نه دی، نو د دې بل بچي په خوښي کې او په محبت کې، په خوښوالي کې او په محبت کې هم د حد نه تجاوز مه کوه، یعنې سبا به بیا خفه یې. د دې بل بچي په محبت کې د حد نه تجاوز څه دی چې دا خبره مخې ته راشي؟ د حد نه تجاوز دا دی چې د هغه په کویدنه کې ته فضول خرچې کې، ځکه خوښ بچی دی، څه دی؟ خوښ دی. د هغه په کویدنه کې ته د الله او د الله د رسول نافرمانی کې کیږي که نه کیږي؟ په کویدنو کې نافرمانی، د هغه په واده کې د الله او د الله د رسول نافرمانی کې، د هغه په واده کې د دې خوښ بچي په واده کې او په کویدنه کې د دوستان خوشحاله، څوک خوشحاله؟ دوستان خوشحاله، الله او د الله رسول خفه کې، ځکه خوښ دی که چې هغه درته ووایي چې دا کار زما دوست کول غواړي، پوه شوې؟ دا کار زما دوست غواړي، دا زه نه کوم جی، تاسو خفه نه شئ، مورې خفه نه شئ، پلاره دا مې دوست کوي، افلانې دوست مې نه دی، افلانې اشنا مې، هغه دا کار کوي. او کار داسې کار دی چې الله هم پې خفه کېږي او د الله رسول هم پې خفه کېږي. ته الله او د الله رسول خفه کې
او د دغه خوښ زوی دوست نه خفه کې. نو تا د دې زوی په محبت کې خفه نشي، د حد نه تجاوز وکړو. څه دی وکړه؟ لاړې وښویې دی. جناب رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم احبب حبیبک هونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. هر امتی ته وایي، د هر زمانه او د هر علاقه امتی ته وایي یاد وساته چا سره چې ستا محبت دی د دین په بنیاد دی که د دنیا په بنیاد دی، دغه محبت کې به اعتدال کې، میانه روي به کې، دغه محبت کې به ته د حد نه خپې بهر ته نه وباسې، د صادر نه به خپې بهر ته نه وباسې. که د صادر نه د خپې بهر ته وویستې، زړونه د الله په قبضه کې دي. یو وخت به داسې راشي چې ستا دغه زوی به ستا ناخوښه شي. څه به شي؟ ستا دغه زوی به څه شي؟ ستا ناخوښه شي. د کوم زوی په محبت کې چې تا د حد نه تجاوز وکړو، د هغه دوستان دې خفه نه کړه، دغه زوی دې خفه نه کړه، او الله او د الله رسول دې خفه کړه. داسې ده که داسې نه ده؟ د ټولې قصې مونږ کوو. دا ولې داسې کوو؟ ولې داسې کوو؟ ځکه داسې کوو خفه نه شئ چې ما د محبوب په محبت کې د حد نه تجاوز وکړو. ما د محبوب په مینه کې صفا خبره ده، د اعتدال والا لار اختیار نه کړه، میانه روی والا لار اختیار نه کړه. د الله محبت به د زوی په محبت غالبي، د رسول الله محبت او مینه به د زوی او د لور په محبت، د زوی د دوستانو په محبت غالب او زوروري. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فهغه ذات مې د قسم سره زموږ لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره مونږ ته کوي. په هغه ذات مې د قسمي د کوم ذات په قبضه کې چې زما سره چې تر هغې پورې په تاسو کې یو کس کامل ایماندار نشي جوړېدی، څو پورې چې زما محبت د ده په زړه کې د ده د مور او پلار د محبت نه او د ده د بچو د محبت نه او د ټولو خلکو د محبت نه سیواني او زیات نه، دا مؤمن نشي جوړېدی. ما په خبره پوه. نو د مخلوق سره محبت او د مخلوق سره تعلقات، په دې کې به د محبت کوونکی مسلمان مور ده او کپلار ده، رور ده، خور ده، ښځه ده، خاوند ده، دوست ده، رشتہ دار ده، دا ټول مخلوقات دي. د دې په محبت کې به یاد وساتو، د حد نه تجاوز نه کوو، بهر ته به نه وځو. ٹھیک شو؟ او دغسې قصه د بغضم ده چې ستاسو خبره سمجھ کې راشي. چا سره مې نالګي شوه، د دین په بنیاد نالګي او بغض ډېر کم. دا دروغجن دی، دا دوکه‌باز دی، دا بلماز دی، دا سودخور دی، دا حرام خور دی، دا رشوت خور دی، نه مې لګي ورسره، دا ډېر کم. داسې خلک خو خوښ دي، داسې خلکو نه خو زاریږو، قربانیږو. دکې دینی کمزوری ده، دینی خامی ده. زه ورته بار بار ویمم، نصیحت هم ورته کوم، زما خبره نه مني، لہذا الله دپاره زما په زړه کې د سره بغض دی، زما په زړه کې د ده نه نفرت دی. جناب محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم، الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته چا سره چې محبت کوو، چا سره چې مینه کوو، چې دا هم الله دپاره او که د الله د دین د خاطرې، چا سره چې بغض کوو، چا نه نفرت کوو، چې دا هم د الله دپاره او د الله د دین د خاطرې. چا ته ورکړه کوو الله دپاره او چا ته ورکړه نه کوو الله دپاره. فرمایي من احب لله و ابغض لله و آتا لله
ومنع لله فقد استكمل الایمان. کم مسلمان چې ورکړه الله د پاره وکړه، کم مسلمان چې منع الله د پاره وکړه، کم مسلمان چې محبت مخلوق سره الله د پاره وکړو، د الله د دین د خاطر وکړو، کم مسلمان چې بغض او نفرت د الله د دین د خاطر وکړو، الله د پاره وکړو، دی مسلمان خپل ایمان کامل کړ، کامل ایمان وال مسلمان، فقد استكمل الایمان. الله دې وکړي چې زموږ د مسلمانانو بغض او نفرت هم دغسې شي، خو بغض او نفرت ټول د دنیا د خاطره دی. څه دپاره؟ د دنیا دپاره دی. ټیک شو؟ او بیا د دنیا دپاره دغه بغض او نفرت چې پیدا شي که نه، نو بیا په هغې کې هم د اعتدال او د میانه روۍ لاره هم پرېښو، د حد نه تجاوز وکړو، د حد نه څه وکړو؟ تجاوز وکړو. بعضې ځایونو کې اوس خو اکثر داسې دي، د خور او د رور، د کمزوري رور او د زورور رور په میراث جګړې دي، لانجې دي. څه باندې؟ میراث باندې. چې ته ما سره وایي دا تقسیم ولې نه کړې؟ دومره کاله وشو چې پلار او مور هم مړي دي، پوه شوې، او په ټول جایداد او په ټولو څیزونو دې خېټه اچولې ده، مهرباني وکړه ما سره تقسیم وکړه، نو ما څه حصه چې کېږي ما ته راکړه، نه ورکوي، لانجه ده. ټیک شو؟ دنیا باندې ده که نه. نو اوس بیا یا یو خور راغه رور ته ووایي چې بس ماله خپله حصه راکړه، په دې حجره کې مې حصه راکړه، په دې کور کې مې حصه راکړه، په پټي کې مې حصه راکړه، زه هغه نغدې چې څه پاتې وي هغه خو دې خوا کې، نو په دې څیزونو کې خو حصه راکړه که نه. نو پښتون ورور ورته وایي چې ولې په دې علاقه کې چا کوم پښتون خور له حصه ورکړې ده څه چې ته مانه حصه غواړې؟ تو مې وشو، خور ته خفه لاړه، بله ورځ بیا راغله، بیا ترې وغوښته. د دې رور او خور خپل منځ کې د دې دنیا د وجې نه بغض پیدا شو. پیدا شو که پیدا نه شو؟ نفرت پیدا شو. ټیک شو؟ ټیک ده چې بغض پیدا شو، نفرت پیدا شو د رور او خور په زړونو کې، د یو بل نه مهرباني وکړه، اعتدال وکړه، میانه روي وکړه. ځکه مقلب القلوب الله دی، یو وخت به داسې راشي چې تاسو به بیا رور او خور شئ. د حد نه تجاوز مه کوه، پوه شوې؟ نو که رور زوروري که نه، نو د کمزورې خور ته ووایي چې خورې وځه د دې کور نه، وځه، مړی ژوندی مې در سره ختم، نه به مې مخ په کفن کې ګورې او نه به د مخ په کفن کې ګورم، وځه. دا د حد نه تجاوز دی په بغض کې او په نفرت کې. داسې هم څوک کوي، خور ته څوک داسې وایي، او که دا خور پې زوروری او رور کمزوری، نو بیا خور رور ته داسې وایي چې زه بس ته پې موړ شه، خو نه به مې مخ په کفن کې ګورې او نه به د مخ په کفن کې ګورم، مړی ژوندی مې در سره ختم. او ستا زوی له وروره، ستا زوی له چې ما کومه لور کویدن کړې وه، په نامه کړې وه که نه، هغه هم نه در کوم، لاس دې خلاص. داسې ده که داسې نه ده؟ دا د دې رور او خور د دې خیرنې دنیا د وجې نه بغض دی، او په هغه بغض کې د حد نه تجاوز دی. جناب رسول الله فرمایي صلی الله علیه، داسې مه کوه، داسې مه کوه، سبا به په دې خپل تجاوز او په دې خپل ظلم ته شرمنده. ستاسو دا زړونه به بیا الله یو کړي، ستا به خور سره محبت پیدا شي، د خور به رور سره محبت پیدا شي. الله خو مقلب القلوب دی، زړونه خو د الله په قبضه قدرت کې دي، او چې دا زړونه د یو کړي که نه، دا زړونه، نو بیا به ته شرمنده چې هو ما بیکاره رور د خپل خور سره داسې بد وکړ، او ما بیکاره خور د خپل رور سره داسې بد وکړ، بیا به شرمنده یې. داسې مه کوه. دا یو معیار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښولم. وګورئ دا ابو الدحداح قصه تاسو اورېده، حافظ ابن کثیر د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت باندې د دغه صحابي قصه وکړه. د دې قصې نه دا صفه معلومه شوه. ما ته ګورئ د صحابه
دنیا خوښه وه، د صحابیاتو دنیا خوښه وه، خو د دنیا خوښي هغې کې د حد نه تجاوز نو. پوه شئ، په صحابه کرامو کې کروڑپتیان هم تیر شوي دي. صوب عبدالرحمن ابن عوف کروڑپتی صحابي دی، کروڑپتی. خو د صحابه کرامو د دنیا سره، د پیسې سره، د باغونو سره، د ځمکو سره محبت کولو کې د حد نه تجاوز نو. د الله محبت، د الله د رسول محبت، د الله د حکم محبت، د رسول د سنت محبت د مال په محبت باندې غالب. منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا آیات چې نازل شو، ابو الدحداح د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک زبان نه واورېدو، سمدستی ورته وایي چې د الله پیغمبر آیات زما په زړه اثر وکړو او زه الله ته قرض ورکول غواړم، لاس راکه چې ستا په لاس کې لاس کېدم او الله ته قرض ورکم، سودا وکم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ورک، ابو الدحداح خپل لاسونه کېښو او بیا یې ووایي چې ما خپل هغه باغ چې کوم باغ کې 600 د قجورو بوټي دي او فی الحال په دغه باغ کې زما بچی ژوند تېروي، زما کورواله ژوند تېروي، یعنې جونګړه مې پکې والا جوړه کړې ده، هغه باغ مې الله ته قرض ورکړو. دا څه دي؟ دا د الله د کتاب د یو آیات سره محبت د ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه. په دغه محبت باندې کوم محبت چې ابو الدحداح مالک د باغ سره دی، معمولی باغ هم نه دی، 600 د قجورو بوټي دي پکې، 600 په جربونو باغ دی. نو ځکه یې الله ته قرض ورکوي. راځئ چې د ابو الدحداح د کوروالو حالت وګورو چې دا څه وایي، هغې څه وایي، هغې په مخ سر راکېښو چې وایي داسې هم څوک کوي، دا موږ به چېرته اوسېږو، موږ به چېرته ژوند تېرو، موږ به څه خورو او دا زموږ ماشومان به څه خوري. موږ داسې وایو. باغ ته ننوځي نه، بهر نه ورته آواز وکړه یا ام الدحداح اخرجي، ام الدحداح بهر ته راوځه. هغه ورته جواب کوي چې څه چل دی؟ وی خبر دا ده چې دا باغ ما الله ته خپل رب ته قرض ورکړ، دا باغ ما خپل رب ته قرض ورکړ. نو کورواله ورته په جواب کې وایي چې ابو الدحداح ستا ډېره ګټه واله سودا ده، ستا دا سودا ډېره ګټه واله، الله ته قرض ورکول. الله اکبر. ګټه واله به ولې نه؟ پوه شو که نه؟ کروڑها چنده زیاته بدله به الله ورکوي. څومره؟ کروڑها چنده زیاته بدله به الله ورکوي. نو کله چې د بغض معیار او میزان برابري او بغض وي الله لپاره، د الله د دین لپاره، دا هغه بغض معیار او میزان برابري کوم بغض چې د دنیا ټیک ده، حق دی، حق مې دی چې نه راکې نو زړه مې خفه کېږي، ولې نه راکې؟ عجیبه خبره ده. د کوم مور او پلار چې ته زوی، نو د هغې مور او پلار زه لور یم، ستا پټی خوښ دی او زما نه دی خوښ. بعضې خلک ځان له په دې زړه ښه کوي چې زما خور نه غواړي، زما خور نه غواړي، خور دې ډېره ښه غواړي، حصه ډېره ښه غواړي، خو ورکولو والا نشته چې څوک الله نه ویرېږي او د خور حصه خور ته ورکړي. دا ځان دوکه کوي. او چې وغواړي بیا دا حالي، چې وغواړي نو بیا دا حالي. دا هغه محبت دی د مال سره، د دنیا سره، چې په دې محبت کې دې محبت کوونکی مسلمان خدای دې نه کې، خدای دې نه کې د حد نه تجاوز وکړو. دا محبت د الله د کتاب په حکم باندې، د الله د کتاب سره چې کوم محبت پکار دی د مسلمان، هغه محبت باندې غالب شو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدارۍ سره چې څومره محبت د مسلمان لپاره پکار دی، دا محبت هغې باندې غالب شو. زما او ستاسو د ټول امت مسلمه دی الله پاک اعتدال والا زندگی نصیب کی، چې زموږ د یو بل سره په تعلقاتو کې، زموږ د یو بل سره په رشتو کولو کې، زموږ د یو بل سره په دوستانو کولو کې، زموږ د یو بل سره معاملاتو کې صحیح
اعتدال میان روي د افراط او تفریط نه الله سبحانه وتعالى د موږ ټول مسلمانان د معاشرت په هر حصہ کې محفوظ وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله زموږ ماضي موږ ته موافق موږ ټول ته عافیت والا زندگی نصیب. الله باقی جون کې د هر قسم نافرمانه نه ناشکرۍ نه پریشانۍ نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله د دین دنیا څخه حصہ دې موږ ته راکړې ده. تا نه برکت غواړو، برکت پکې واچي. الله د امت نه پوهه ته پوهه نصیب کړي. الله د امت پوهانو ته په خپله پوهه باندې عمل آسان کړي. الله د امت عمل کوونکو مسلمانانو نارینه او زنانو ته اخلاص ورکړي او الله اخلاص والا د لوی خطرې نه بچ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.